شنی بش سپیری دخت او شاړي د هیواد ورک بش یو مخ تصویر د تیری وچکالی. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، الحمدلله نن د خوشحالۍ ځای دی. د وچې خوړې په سیمه کې زموږ دلته دوهمه د اوبو څاه یا برمه ده. دغه برمه هم دلته یو مدرسه ده. د دې ترڅنګ تقریبا 100 کورونه دي. هغوی دپاره د برمې باندې انشاءالله کار پیلوو او کار به کاري صاحب موږ ته د قرآن کریم د څو مبارک آیتونو سره پیل کړي چې لا بختور شي، لا برکاتي شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. صدق الله العظيم. جزاک الله خیر. قدرمن لیدونکو، انشاءالله دغه برمې اول نه تر اخره پورې موږ ویډیو درته کوو، تاسې هم سره تکلیف کوئ. دلته اوس وچ ډاګ دی. انشاءالله لږ څه وروسته به دلته اوبه راووځي او دغه ځای به د اوبو د نعمت نه برخمن شي. موږ سره دا ویډیو ګورئ تر اخره. د باران شین اسمان به وکړي پیرزوینا د باران را بشي څپې څپې سیندونه په مستۍ شپون بغاګوي د غره لمنه چې دا خلکو تاسې خراب کړي دي، تاسې دوی په سبب خدای تعالی تاسې ته انشاءالله جنت درکوي. نو هغه خلک چې تاسې د هغو طریقه موږ سره همکاري کړې ده، الله تعالی مو دنیا آخرت ښایسته کړه. موږ اوس هم دعا درته کوو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مبارک دی چې تر ټولو غوره صدقه چې دو هغه د اوبو صدقه ده. نو موږ د کلیوالو په نمایندګۍ خبرې کوم، نو هغه چا چې موږ سره همکاري وکړه دلته یې موږ خپله برمه برابره کړله. نو موږ د کلیوالو په ټوله د دوی دپاره دعاګانې کړي او الله تعالی د اجر عظیم ورکړي. قدرمن لیدونکو، الحمدلله چې الله پاک د اوبو له لوی نعمت نه برخمن کړو. کله چې موږ دلته د اوبو څاه باندې کار پیل کړلو، دلته خړ ګردونه وو. اوس الحمدلله دلته د الله پاک هغه لوی نعمت چې د خلکو باندې ودرولو، دغه انشاءالله کار یې بشپړه شولو او دې دپاره به انشاءالله ټنکینګ جوړېږي. دلته یوه ښکلې ټنکي ورته به ځینې خلک ډیګۍ ورته وایي، نه پوهېږم څه ورته وایي، دغه یو نوم ورته یادوي. نو هغه به هم جوړېږي او دلته به 100 کورونه دې ته اوبه ځي او د مدرسې دپاره به انشاءالله دا اوبه ټولو ته به انشاءالله رسېږي د الله په فضل سره. او څنګه را سره ملنګ هم ولاړ دی، ملنګ هم نه پوهېږم چې دی خفه ده، خوشحاله ده چې ساده دومره پیسې دي ورسره، دومره پیسې خلک وایي چې ولې دغه د اوبو په څاه کې نه مصرفوئ. دا د خلکو د ده سره مینه ده او ځانګړې مینه ده. خلک ورځي بازه ته پیسې ورکوي. نو دومره پیسې دي بیخي جګې دي، ما ته بیخي لاس مې نه ورسېږي، دغه د راټیټې کړې په خیر. هر څه پکې شته، افغانۍ شته پکې، ډالر شته پکې، درهم شته پکې. ملنګه ته څه یې غوړې د خلکو ته؟ امین امین. دا خو امین امین. قدرمن لیدونکو، امین امین. قدرمن لیدونکو، ملنګ ټول پېژني، دا په حساب کې ډېر تکړه ده. موږ هر رقم سوالونه یې کړي دي خو موږ غلط کړی نه دی تر اوسه پورې. نو هغه سوالونه دي کوو، انشاءالله تکړه ده او تر څنګ ښې ډېرې پیسې هم ورسره دي. دومره پیسې ورسره دي که نه، دومره پیسې چې دا ما دلته هر وخت کړی وي. نو په همدغه ځای تاسو نه رخصت اخلو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه درته غواړم. کوي د غره لمنه کې شپېلۍ پرش بشي غونډۍ د ارغوانو په ګلونو، پرش بشي غونډۍ د ارغوانو په ګلونو، ګوري